ته یاد ساتئ شالیمار میوزک سنټر بازار بټخیله د وحید ګل دکان. تینا ډومبه یو خوږه رباعي. سوچ تندرا کونټی لکه دال نشي سر وقت باندې چرې وصال نشي هس کا غاړ د غرور دنا دانی دا د خالد غوندې سوکړلې کمال نشي غلطي وکړم چې ماف شم بیا غلط شما معشوقه به مې راضي په یو سوال نشي د مسلم بچي بری په هر میدان وي هم هغه چې د ایمان کنګال نشي او ډېر دولت باندې لعنت وایه شبابه او رک پکې درنه حرام او حلال نشي ګوره خوندای وخت کې دا یو هلک نومي رامدادو اوسېدونکی و په کلي د هر چند او تماشه به یې هر چا د مخ کوله او غنم رنګ و بهادر په قد بلند کوم ذات چې شرامداد د شلو کالو د شلو کالو شانی نو طالبان دای اینو می خود سخاوت په هر طرف شوی تیرا وې د چتو سترګو ژوند او نرسړې د هر چا خوښ وي تر بورا آخر جوړ کو تر برانو ورلګند او د تر بور په زړګي دا کله ځایږي او چې یو خوار وي بل وي دومره عزتمند او دشمنان زه په زیور پیدا کو رامداد نو اخ د سرا شر پسند او دا متل د چې څوک تنګ شي خود په جنګ شي او تور واچولا ترختا نرمومند او صرف ځان به یې ساته علي حیدر لا دښمن ته یې سپک نه کاته څرګند اوس کې سبا درته ټوله کړم عیان بادرې کې نو شک د رامداد خان او د بل رور نومې غزن ولره یاد غزن مشرو په عمر لرامداد یو چغل پکې کوو دا شرارت اے رامدادا درته وایم حقیقت نو ما پرون ستا د تربور نه اورېدلي او ډېر کسان در پسې ګرځي غلي غلي او یو ته یو خبره کاندي بل ته بله ورانوي بادرنګ ساتله خونه خپله بیا رامداد وي زما روره غزنه وي صابره کچې کډه خلوزو د دې وطنونو یا مې پرېږده ولاله خپلې رضا ته تماشه مې د جنګ وي نا سبا ته
تړي بندونه زه په ځای راته ایښي دي دامونه او یا به دا دشمنان کړم د خاورو زیره او یا به وار شي نور زما د پګړۍ تیرو یا به ځان کړم کسکر په تورو باندې یا به دوی کړم د تورو خاورو لاندې ای جوشي علي حیدره شو راوچته او لاړ اخلي د مور پلار نه اجازت رامداد خان او غزن جنگ ته شو تیار لاړه ودرېدل په مخ کې د مور پلار دا خبره یې د خولې نه ویستله زمونږ پلار ځان په دې کا خبردار او مونږ تنګ کړو خپل وطن کې تربورانو او د حیا عمر یې کراته دشوار پلار راکړه اجازت چې پسې لاړ شمه رور مې هم را سره ځي نه دی حصار پلار یې ووي ورته ای زویه رامداده جنګ نه مه ځه دړه صبر کوه اختیار ګډاون غاړه چې بل کلي ته لاړ شو کلي ته لاړ شو نو په خپل وس در نه هېڅوک نشي ازار بچو دوا میں واخلے او دے خبرہ کے میں مکوئی انکار مظلومان خیورام دادا کو نشوا او بیا دی تورا رستو مشاد گزار او سلام داد کڑتڑی علی حیدرہ گب دخلے پلار تا انکڑو دوبار او کمونا چی بادار کی قدرت ہوئی او زفران خوری پگٹو گزارونا ہر ساتا څوک نه ولي په ګټونو او چې پکې نوي خوبي او لیاقت او ډېره ګرانه وه خو پلار یې خفه نه کو رامداد خان کو د خپل کلي هجرت نو یو قلا یې په کوپر کې کړه آباده ځوان واوره پسې نوی حکایت او یو غم سوي چې پې بل د پاسه راشي رانیزي ورپسې ټول شو راوچت نو رانیزو ورته ویل واوره رامداده نه په جایداد زمونږ مکړه سکونت او مونږ ته پته ده چې ته په تېښته راغې تربوران در باندې وایي ملامت او که په دې که په دې کوپر کې اوسې سر به بیلې بخش به نشې په هر څومره حفاظت او رانیزو چې ورته دا خبرې وکړي رامداد بیا غواړي د پلار نه اجازت نو ورته وي رانیزي را پسې راغلو او نه مې عذر قبلوي نه مې مینت کوپر پرېږدمه که جنګ ورسره وکړمه ورسره وکړمه وخت ستا د وایه پلاره دا ساته پلار یې وویل ستاسو زړونه نه یو کېږي نو چغل دومره پکې وکړو شرارت او درې نیم سوه عالم درنه تاویږي او توره وباسه چې بین لې همت نو پلار یې ورکو اجازت پاس پسور شو یو په یو بکړي معلوم سره قوتو نو مخلوقونه شو حیران علي حیدره او چې رامداد به جنګ کوي په څه حکمت غوږ پې کېده لومبی جنګو د رامداد د خدایه یې څوک نه و د امداد رامداد توره چلوي پر مضبوطونو سور پاس پاتې راځي لکه د باد او مخلوقونه یې ولاړ دي تماشې ته آفرین شاه په دا هسې رنګ اولاد رامداد توره چلوي واوره کلام داسې وختو ډوبېده نور د ماښام وروستو څه ګوري غزل دی را روان هغه نه و چې کې د جنګ په میدان دواړه روڼه په یو ځای خوري میدانونه او مقابل ته رستو زمړاوي څانګونه او څه یې کړه په خپلو مټو ترې حلال او څه یې کړه په خپو د اسپو کې پیمال او څه کسان یې ژوندي را ونیولو نو څه په خوړ د شلمانو کې پټېدلو دا ژوندي کړو قلا باندې دننه نو بیا رامداد ورته ویل واوره غزنه
او دې سړو ته چې سپېخ نه کړي ازار مېلمانه دي ورسره کوه مدار سبا ایله به بیا دي په خپله مخه شپه به تېره کړي دلې زمونږ په خوښه هغه د مې کړو تیار وله توام وي وله توام بیا ولاړو مېلمنو ته لاس په نام مېلمستیا یې وخوړه څلور کسانو په کلا کې چې بند کړي رامداد خانو مېلمانه پړ کې دا کوي فکرونه او روټۍ راکړه پرې کوي زموږ سرونه نو ای جوشیالي حیدره خطا کېږي راني نه په داسې کار کله خوښېږي او نارینه ته داسې کار وي نامنظوره او څوک چې پړ شي هغه اړ نه وي په توره او نیمه شپه کې شو رامداد په اس په سور ځان سره یې که ملګری غزن روره مېلمانه کړه را بهر نو او زه به لرې د قلا کړم درته ور نو هېڅ خطره دې اړه کې نه کوي زمانه ما ته ګران دي مېلمانو د خپله ځانه او اوبه نه کړم ورسره په کلي سپوره شپه په شپه به یې رسوم تر خپله کوره او غزن رورې مېلمانه کړه را اوچت نو را بهرې د قلا کړه امانت نو هغه دمې تر ساکوټ ورسول او لاس یې ورکو جدا کېږي د یو بل نو مېلمنو ورته ویل واوره رامداده دا نیکي به دې تر مرګه لرو یاده بس له دې نه به شو ستا د غاړې هار او قهار ښه په صدق در سره کو اقرار او کوم ساعت چې کور ته دوی ورسېدلو نو خپل خپلوان یې همه باړه ولیدلو او د شپې حال یې ورته وي سراسر نو خان عاشق شو په دې حال باندې خبرو نو بله ورځ یې دا مېلمه کو رامداد خان رانیزو وکړو په دې باندې خفګان او چې دشمن دې په موږ ولې راوستلو او قصدن دې په کوڅو کې ګرځولو نو اوس به کلی شي دوه ډلې په رامداد څوک به یې کړي مخالفت او څوک امداد شه ملګری د رامداد او راسب او زیبانې تې واوړېدو په بل طرف سوچ کی سکوا علی حیدرا حسین چې په ورګټ شي بي ګدرا او کیسه بیا روانه اور بیان او دغه وخت کې و طاقت د سبخان بل طرف ته زیبانه وهیر دنشي او کنشینو بهادر خوبصورت پهلوان درامداد په سر نه لګي شو د دواړو خدای دې هېڅ داسې نه کړي دشمنان نو اسب خان ورته ویل شمه د واوره او چې واده چا سره وکړم په جهان د دوستۍ واده به چرې ماته نه کړم او که نه کړم کمې سره د تنې لرشي په میدان ما رامداد سره واده د یارۍ وکړه دواړه غوږ دي ورته ایښي صمد خان نو واوره زویه رامداد خان نه کړي ازار څوک په اعتبار مري همیشه ښکلي ځوانان نو بیا سمت وې چې پلاره خدای دې خیر کي ته دعا راته کوه په هر زمان زما رنګ د بنیادم زړه د زمري دی او په زمري د ګیدړ مه کوه ګمان او که پرته په ما لمن د میازم شاوي او په کوپر به مې اوچت ښکاري نشان نو دا رامداد ویل سمه ده نه یریږمه او چې رفیق را سره ګرځي ستا په شان نو دا یې ووي رامداد خان را روانېږي او په سخاکوټ نه یې سارېږي په هېڅ شان نو بیا سفر کوه علی حیدره مازدیګر دی وکه شپه له شي حیران رامداد مده دلته شپه او شپه د کوپر لارې درته بیا بند شوي دینه رامداد ویل نه هېڅ سارېږمه د کوزو سترګو مرستنه و تېرومه ژوند د ګیدړ مې په کار نه دی دا منظرې عمر کول دوی خوښ پېیمه او توره یې وایستا روان شو دشمنان لاره پرېږدي په ماتې زینه لکه د بخش خان په شان ته هېڅ توره له جنګ له تو نه یېرېدنه او را روان شولو رامداد ته مازدیګر لاره یې نیغه ونیوله د کوپره
او چې رامداد او سب دواړه شو یاران نو اوس به تنګ کړي په موږ دا ځمکه اسمان او ځای چې وکړو ورته جمع اتفاق نو اتفاق قرآن وي خونه د نفاق نه مونږ ډېر شو د رامداد د لاسه تنګ مخامخ ورسه کولی نه شو جنګ کړو قلا به د کوپر خوا کې ودانه ځای چې پاسو دا خبره نه ده ګرانه او دا قلا نه پس به بیا شو ور روانه راوچت به یې کړو دواړه تربورانه نو ورسره به داسې ټوکه مسخره کړو تربوران دی په کچۍ باندې ډېره کلو دوی به خپلو کې اړم کړو په جګړه لوی او موږ به ټول کو تماشه ورته په لوړه نو په جرګه باندې راپورته رانیزي شنو دې خبره باندې ټول سره راضي شنو دا جرګه د زیباني خان په سلا شوه او د کچې په ډیره جوړه یو قلا شوه او د قلا نه په څو کسه شو روان کړه خبرې د رامداد ټول تربوران او دشمني به دا سپو د رامداد کو مونږ به تاسو به یو بل سره امداد کو او څه چې کېږي مونږ به تاسو سره ملیو داسې نه وایي چې زړه کې در تغلیو تربورانې د رامداد که راوچته دروغ نه دی همدغه واړه حقیقت که ډېر اوړي د کچې لوی قلا ته ځان یې وسپارو هغې د مرګ بلا ته سبا یې شو رامداد خان ترې نه خبرېږي زین پاس په باندې اچوي سورېږي پښتون نه ویني خپل مرګ علي حیدره د غیرت په ځای کې داږي لکه مره رامداد لیږو غزن پاس په سوره هواګیر لار دا سب سمت په لوره ورته وایي چې نن بیا تورې تېرېږي رامداد جنګ لره ورځي نه حصارېږي تربوران دې ورته جمع زیات د سلو ما په دې سترګو په خپله ولیدلو او چې غزن او سب خان په حال خبر نو خدایا په حال خبر روان شو دا سپنوی سره لښکر کنوی ګلداره مخامخ شو غږی وکړو په رامداد تیارې ګستانې کې شوه تیار او نوکران دې زما ژوند دې نیولي بیا دې واړه امانت دې پرېښودلي او نیزه یې واخسته په لاس توره په غاړه او خپل اسپه یې په دوه خپې کړه ولاړه جنګ لذي علي حیدر اوس رامداد اسب خان ته یې نیکي دا ور په یاد رامداد راغی ودرېدو خپله پره کې او دشمنان یې شلو ټول په خطره کې وایي نن به همګي د خاورو زیر شو یا به واړه د رامداد په وینه سیر شو دا متل مې د پخوا نه اورېدلو که تربور نه وي د پوزې پاکولو او نه یریږي د تربوره تربور چرې که یو تول کې شي د باز بل د کمترینو رامداد خان شو د لښکر مخکې روان نو ورسره و ننګیالي د اسب خان او زیبانې به یادېدو د ډلي خان او دغه وختو مخالف د اسب خان نو ایلام خان د زیباني و سکروره او د اسب نه یې ځان برګاړه په زوره نه ایلام خان او که مرجان که عیسا خانو نه شمار ورسره بل هم موسی خانو مشران مې درته کړه د سر یاد دغه واړه برخلافو د رامداد مخامخ شو جنګ یې وکړو تر ماښامه وینه ساسي د رامداد او د هر اندامه ځوانان په خپلو وینو کې پراته دي نو چې بچ شوي پکې لس دې کاته دي د رامداد ډله کې هم یو څو کسانو خپلو وینو باندې سرو لکالوانو یوه مور پکې شهیده او د کمال شوه د قلا مخې ته خښه د سنبال شوه سترګې سرې شوې د رامداد او د غزل او د کچې په قلا اوړي ماسخوتنه داسې چغې شوې جوشي علي حیدره علي حیدره داسې چغې شوې جوشي علي حیدره
خیجی اوڑی بارا رامداد خان پا قلا اوڑی ننداری شوینو زی پا زید خوشالینا نغاری شوی او نیتی اکو دو قلا دوران نولو تر برانو بلیدا پر غړې دلو او جنگي او غاټو روان شو هواگیر او خلاص په باندې سور شو بی نظیر نو راغې ودرېدو په مخ کې د لښکر او را روان شو نیتې وکړو د ټوپر رامداد خان حلال ولور لګډان هر یو سیزو په هغې وخت ارزان او خپلې ډلې سره کړي دارو مدار او دا سړي و ټول اتیا تنه پشمار स्वाति उर्जी पदरी रुपए भी मनो शरक पद्वानी की दवा और गुप्तना एक सुचा बड़ी पदूल सनी सिरुनो दास वक्तो 400 बाप की डीरू मन पद रुपए गनम बखर सीदना او دور بشو خوچان کول پختنا رامداد خانی پدی دن مړی دلونو او د یو وخت بل تاړې خوشالي دالو کړدري ورځي سارا میل مستای ورلا ورکا مزیدارا او سبای تخپلا ډلا رخصتیږي نو لاس ورکو یو د بلا جدا کیږي نو ملمان شو ته رخصت علی ہے درا او را بنشي بیا هغه زمانه غورا اوس خو ګرځي یار پیدا بنکړي چرتا پیدا شي وی درغلا بستا درتا پکیسی پس روان شما په کوشش کې دغه د نو رامداد خان شما رامداد خان په کومبر عمر تیرولو او بې پروا شو دی چا نه یریدلو نو هغه وی چې اوس به ګرځم په ارام او څه پوهېږي د تقدیر څوک په انجام تر برخص مګنا سترګو کې به پرېوځي کمر اوجنې ټوټې شي هم به وخځي او دغه پرېږده اوس کوم عجب ګفتار غزن خپل کلی تازی نه دی سارا تسلیلالی حیدر کړي دا کلام او د غزن دتلو بسخیجی انجام چې غزن شکم سات پاس پسورا او ملاتنا ورته ډېر کړي وخورا خام تور تیار شوا شپکړه تیرا بارام زما پکور او زر یو لسبا خلق درته ناستی نو حسین چې د کور شپه دي شي په ګور نو بیا غزن ورته ویل خوري زرګرې او تر بران به مې سبا کوي پیغور نو چې غزن دو یې خور کر دیر شو نو د پیغور د وجه زما په خپل لور دا یو ویرا روان شو هسکا غاړه نیټه را لخدې پسترګو په شمکور روزي بم خلته چې وراغ حیران شو او تر بران تن چاپیرا شو بلپور نو غزن اوې خدای کوم ذکر راگیر شما نمې تور کار کولې شي نزور او چیرته یو چرته در مقابله کینو یو پریوزی کا پخلو کی اڑی اور نو درې کسانی کلم لالی ہے درا او غزن هم پزم کا پریوا تو نسکور اسپلال پتی زید دی قدمونه او سرپا وینوی دیوانا اندامونا رامداد خان چې اسپولی د حیران شو هغه د مې ډېر ډېر وکړه افسوسونه وای دا چې رور مې مړ شو نور څه نه دي نو اوس قسمت مې ننوي پاخه برجونه نو هغه د مې څو کسان کرا اوچتو او ورته وای چې لاس وینځو د ژوندونه نو یا به ټول شو د غزنه سره پاتې یا به وران کو په دښمن باندې کورونه نو هغه دم په خپل اس په باندې سور شو او د ملاتړو مخکې ذکري ارمانونه پتی زه سره د خور په کور داخل شو او د رامداد د سترګو دي اوښکې رودونه خور ته وایي چې غزل نور مې چا مړ کا او را په غاړه شو د عمر پیغورونه نو اسپراله زین پې غزن پې نو زړه مې ووهل په دغه وخت موجونه دا آواز چې خور واورېدو په
غوږونو او بندیوان شوا د فکر پټالونو په جړا جړا یې دواړه سترګې سرې کړې او په تلاش د غزنځي کوي ویرونه خدای رور به مې په کوم ځای سره پروت وینو دم په دم به یې کول د اوازونه یار لاړه رڼا یې شوله څرګنده د سبا ملیانو ویلي و بانګونه او چې غزني وموندو علي حیدره نو ورپسې وایه خواږه خواږه بیتونه او مړي وشو د لامدا د لاسه مړی وشو د رامداد د لاسه ډېر ځای په ځای باندې پراته و ګیر چاپېرو او غزل ښخ شو د جمعې په ماسپښین او څوک په مرګ و خوشحاله څوک غمګین مسعودوں کی وہ جوش کا انتقام انداریوں کا صافی وار کلام واړو کړه نغاره د ماسخوتن څلوېښت چې برابر شوه د غزنو او دا یې ووي چې هم څوک د دشمنان او سبا ایله د حاضر شي په میدان او غزن مړ دی موږ هم تنګ یو په ژوندونو او په پښتو کې د خدای نه کېږي قانون او د رامداد ډله کوي داسې بیان نو ورسره په غم شریکو اسب خان نه هیچا زړه په رامداد نه کاوه د جنګ او تېرېدو دغسې عمر دو پتنګ او ورځ په ورځ به تویېدو د رور د غمه او سودا یې شوه ګرځېدو په غر او سمه او کمالدار شي داروګان خوري سپي کېږي غیرتي په خوراکونو نه سربېږي او د رامداد او زما یو شانته قیصه ده او زمانې را لرا کړې صحیح صدا او نو تمیز پکې د ښځې او نو د نر شته نو هر سړی پکې د وچې معتبر شته او یو ظالم نه دی چې خپې یې په سر کېږدمه او د رامداد په شانتې نښه ورته پرېږدمه او که اسمان شي خو چې ځوان نه وي خدایه او که نیکي چا سره وکړي زه بې ځایه رامداد ګوره تېرول د غم کلونه یک تنها به ګرځي د واوره حالونه او یاره نکړي د دشمن او د تربورو اوس بخکتا را گزار شي په غرور او غرور هر څوک ورځوي علي حیدره چې را پرېوت هغه نشي خطی بره اسب خان وي رامداد واوره حاله او یا غرور کړي یاد نه رسېږي خیال بې ملاتړو چرته ګرځي په ویجاړه زه خفه یم را به نشم په دې لاره او نصیحت در باندې نه کوي اثر او دشمنان دې ګیروي په سونرو او هم نظر به دې په چل اخلي رامداده او سر به بایلې دا خبره لره یاده او آخر انخلي د خپو نه نا خبره او نه خلاصېږي که ټوپونه وهي بره نو ای رامداد ستا دشمن د ایلام خان او په پردي ورسره ستا تربوران او رامداد وي زه یوازې ورله ډېر یمه اسب خان او زه د دې زمانې شیر یمه او که په ویښه مې چا سترګې ولیدلې خدای ګونه به وایي بیا داسې بدلې ای که ودو باندې را
گیر شو مصب خانه بیا د توري ګیلا مه کوه زمانه رامداد خان چې ووی د علي حیدره نو اصف خان وکړه خندا کې دا خبره رامداد خان به د شپې نه کول خوابه او چې دشمن شي هغه ډېر وي په عذاب او عمر داسې تېراو رامداد په سوچ کې نو بیا یې خپه د اسپې نکړه په رکاب او د چا داسې رورغل بل په ګلو مشه او د رامداد ورپسې وزړګې کباب او ورسره به وپیټی ټوپک په غاړه او زمانه د تورو تېره شله لاړه او بل طرف ته هم ټوپکې اخیستې شوي نو ایرانۍ تورې په ګوټ کې کېښودې شوي زیباني ډلې ټوپکې ګرځولې او د رامداد په مرګ پسې ځي ډلې ډلې نو اصف خان طرف ته هم ښکلي ځوانانو وي ښکلي ځوانانو نو په پره کې به ولاړ د رامداد خانو او دوه خانۍ وي د ساکوټ په کلي باندې غوږ پکې دا چې قیصه وکړم وړاندې او دغه ځمکه باندې و عظیم چینار رامداد خان به ورلته نه و حصار دا چینار به یادېدو ډېر مشهورو او نور ترې نه لګېدو ښکته داسې ګورو او رامداد خان شو د غرمې په خوب عادت او د چینار د لاندې پروتو هر ساعت نو چا صحیح کو یوه ورځ ووره بیان او خبردارې د رامداد کو تربوران سختو د وي ما په خپله دی لیدلې او په کشار مې د خپو نه دی پوهېدلې د ظالمې که دشمن خبر د حالای بندوبست به د مرګ کېږي سبا لوي راڼې ځو ورته اوس بیا کې خودو دامو هېڅوک نشته چې خبر کې تې ناکام او د شاعر علي حیدر لپې خوږېږي او په اودو مې نه دی سوچ چې به مړ کېږي او جرګه وشوه د رامداد د مرګ دپاره نه دشمنان راغون شو سم دواره او داسې وایي چې څوک مونږ سره روان شي او که لوهار وي که نای وي که ترکان شي یو موټی ځمکه به ورکړو دغه ځوان ته او چې په جنګ کې مخامخ شي رامداد خان ته انکار د دې خبرې نو او بیا د ګرځي د جرګې نه زمونږ لرې او ډېر واخیستې موټی په دغه وختو اوس پې موج کړي چې بیدارو د چا بختو او دغه وخت کې وې دا واړه ځمکې شاړې فصل نه و زرغونې وې پکې جاړې نو اوس هغه ځمکې فصلونه کوي ډېرو پرې آباد وینم کورونه غیر چاپېر کې دغه غواړه کیسه د رامداد خان خورې خوب ویني د شپې په داسې شال خوب کې د آواز کوي علي حیدرنو پاسه پاسه ولې پروتې ناخبره د خوبه ویښ شه رامداد خان تانه چاپېره دشمنان تاو شوي دي نه رانیزو بیا تورې تېرې کړې وای وای په اتفاق درله درځي ټکرې خوري نه ته د چینار لاندې ودیې دومره څوک نشته چې د ویښ د خوبه کیله ای زما چارګل د پوزې پرېوت که پرېوت او پرېوته دا درېیم ځل دی چې ګډوډ وینم خوبونه سبا یې شو پسې راغه لښکره لا هېڅوک نه و په حال او باندې خبره اجل راغه رانیزي تله تاویږي او تاویږي نو دی او د اولاد خاورو په بستره او سخو د دی په هېڅ شکل نه ویښېږي دښمن وکړلې بارې ورته په سره بیا یې مخ کو د ټوپکو رامداد خان ته وار پې سات شو د صدبر او د عمر دوی پې وکړه عمل سر کې ګزارونه رامداد خان لګي د روغ په جګره خپل پیټی ټوپکې پاس په سینه پروتو لکه ګل په وینو ستر شو معتبره توان یې نه و د ټوپک د چلولو ارماني په ځمکه پروتو بهادره زړه پې هغسې لاسو کولی نه شي چې نږدې خواله ورشي برابره
دشمنان شدی واپس علی حیدرانو په جرګه یې حمله وکړه په کوپړه نو پس د مرګه د رامداد د دشمنانو او سترګې سرې شوې غوږ پې ونیسه یارانو او په قلا د رامداد خان شو ور دننه کورې لوټ کړو د رامداد دای ارمانو ډېر دولت غشلم دي را بهر کړله دا میراث تقسیمېدو د بهادرانو رامداد پروت نو رامداد پروت خو مارې سترګې په ځمکه او خپل وینو باندې سور لکه الوانو لنډه دا د مال درې ځایه تقسیم شو او پسته هغې ویش کېږي د بیبیانو یوه ښځه د رامداد دوه د غزل وي لاس په بېله بېله د خوشې میدانو یو تربور نه دی چې زه یې در په یاد کړمه سر د ټولو پکې اورم چې مرجانو شاخان وي د رامداد ښځې راپاسه سړی خوښ که دي ټولي کې د ځوانانو ستا چې خوښ شي د هغې سړي مېرمن شه ورسره به غزې دای بیانو د رامداد ښځې ویل داسې به نه شي او د بل لاس به کله پرېږدم په زلفانو ای شاخانه خوله کړه چپله دې خبرې او شوق نه لرمه زه د خاوندانو او د پښتو خو یو خاوندو هغه مړ شو الله او هغه مړ شو نو ما په هم د پاسه مړکې وې تربورانو یو رامداد چې مخ خپلولو کنه او بل به کله کړم خپل په سرو لبانو او شاخان توره پسې ویستا روان شو خدایه دغه وخت به څنګه د خفګانو لنډه دا هغه بیبي کړه حلاله سور په وینو یور بل سر ګریوانو مور او پلار به یې کتل علي حیدره او څوک یې نه و د خلاصي مسلمانانو چې بمریتا اے د قسمت نه خدای داسې لګېدله پسونو عالمونه در نه تاودي او در نه تاودي او تماشې له دې راغلي د بلبله او سترګې پورته که داسې ورسره وشو د کلا نه د چاپېر شوه لویه ډله او ټول کټونه اسبابونه را بهر شو څو زنې او څو چلوخې د کابله او تا چې څه راوړي وو هغه تقسیم شو ما په دې سترګو کتل ورته پخپله زما اوښکې بهېدې څه چار مې نه کوم ساعت چې د بیبي حلالېدلی تربورانو په مونږ داسې چارې وکړې هر یو ظلم یې سیوا و یو د بلا او تقسیم نه و بلکې لوټو رامداد خانه وې رامداد خانه هر چا خپله خپله برخه تختوله او چې ملاتړي په اواز د مرګ خبر شو هغوی لاره کله یې خوشي پرېښودله مور یې دا فریاد کو چې ساه یې ورکړ مور یې راله په رامداده پرېوتله او داسې وختو د اسماعیل علي حیدره او د پښتو ګټه په ګټه ماتېدله شهزادګۍ او مېروخي لا دغه زنه
دواړه ښځې وي کوم درته ګفتنه او تربورانو ورته وي چې مخکې کېږه دا باقي عمر کوې زمونږ دیدنه نو هغه لاړ شي چې په تاسو نازېدلی درنګ ساتله به شیخه ورکې د پناه او سر به اوس درله په خپله او توره کټ کمه او که تکرار را سره کړي کومه مېرمنه او شهزادګۍ وي غوثي او ته مې مړه که او چې مې غوټه چا پورې نشي لمنه شهزادګۍ چې ووې وه راغه د بلې نو هغې وکړو ورته دا رنګې لوستنه او زه سلویه درام دا د ښځې نه یمه د ښځې نه یمه زه سلویه درام دا د ښځې نیمه وي د ښځې نیمه ما راوړی د وختي ځان لکه پناه وي خاون یو دی د پښتو بل به ونه کما او که په تورو مې ټوټې ټوټې شي تنه او دای اوې میراث خور حلاله ولا لاس د تورې تینا ونیو حسنه او که زرګونه ښځې مړې کي نوم پې نشي نو نوم پې نشي دا به پرېږدو چې ژوندی وي په وطن मेरो खिला करी कुंतुनाली है दरा शर्मिंदे न को खावर की तुरजन आ मेरो खिले वे गौसिया मिरास खोरा आवायम दाद गजन मरो खावर तगोरा आ द्वकटुना अस्बाबुना रात प्रेगदा नोरदा हर सा चोड़े पसरे केगदा खैर दे मजदूरी बाकम खपला गुरजों बाद प्रदिडे रान खजला न पखपल कोर के बना हरे तेरा उमा او زبدا سے ځوانان ولې شرموما او دو غزن عزت ساتم په اور پورې بیا به نه کړم تر مرګ سترګې تورې دا یو وي مې روخي لکړي کونتونه ګرانې سختې تېروي په خپل ژوندونه راشه وکړه اوس په دې ښځو نظر نو او تش غیبت کړي د یوې بلې په سر اوس خو اسیده په درو زنانه دي نو او محکوم کړي په دغه ناري نه دي او چې په کوم طرف ورځي خاوند بې مل وي او څه خبر د دې مکارې په عمل وي باباګانو له ورځي کوي سیلونه او زی د شرع مخالف وور حالونه او ښځه داسې مستن کړي لوی افت دی او تر هغې به دې وي خپله چې طاقت دی کوم ساتي چې ته پرېوځې له زوره په خندا بروټې در نه کړي د شکوره په مذهب د ښځې شوي کپر خوړلی هر جواب یې درته ایښی وي تړلی را بند شي په دنیا پخوانی ښځینو خلکه کور تباه کوي اوسنۍ ښځې اوس پہ اکڑا ربائی علی حیدرا پا دستے شعر کے مشید نظرا خدای دی نکڑی دپوالی سکھاوندا اصل تنگشی ورسرا پا دغ جوندا پرند میرو خیلی پکنتنا تیرا وے د حیا عزت ژوندونه اصلي ښځې پیدا کېږي ډېر ګرانې بې وفا چې څومره ګورې دي ارزانې اوس به حال درته بیان کړم د رامداد هر سړی د مسعود کړي دا پر یاد یا رامدادا زړه دې و د شیر په شان هر سړي به پرېښودو درته میدان تا زده کړې په هر قسم ډال بازي وه او دبدبه دې په تمام وړاندې زیبا پاسه پاسه چې دې وکړو دیدنونه تا به وړې وې په زړه ډېر ارمانونه او نه دې لور د پیدا شوې نه فرزندو چې پرې مینه ماتوې شي ستا د ژوندو مونږ د تا سره په ډېر مړي پراته دي او په ګولو بعد پیچ ټوپک پراته دي خپل غرور کړي را ګزار محمد ځوانه تا به نه کوله ویره د هیچانا او کدی اسپی دی کمیخی کویانا
او تربورانو دی هر چنتا کړ روان او د اسماعیل علي حیدر داسې کیږي او د رامداد جنازه اخلي ربانیږي لال تیر شو د رامداد د پګړۍ وار او د غزن خوا کې قبر شو تیار او جنازه باندې جمع مخلوقاتو په ولال د سلوي سپایانو پشمار او دغه والا برکت دسترخوانو ملم 200 مشهور په هر دیار رامداد خان نه دی وجل خپل تربور دا وجل د مخلوق خپل وقار هیڅ پاتې د رامداد په غولي نشو غمې پاتې شو خوراک د مور او پلار به ویل زوی رامدادا او هیڅ دې ونکو زمونږ سره ګفتار او نه دې مخ راواړو نه دې لاس راکو شو معلومه رانه زه د مرګ په لار مونږ پرېږدې د تربور ټوکو مسخرو ته یاران اړوي پتا خورې انبار خدای دې مونږ له تاله مخکې کړي رامدادا کړي رامدادا تا تر سره زمونږ دارو مدار دا پکلی په وطن کې یو سړی وینو په هر چا نبی وطن ګل ګلزار درنو اوریدونکو کیسې خو به ډېر چک اچولی خو د دکان پته یاد لرئ چاپ جن حسار دا قسمی در رامداد کړل تماما اوس د غم غلطاوي په هر بیمار ما صرف مړ رامداد ژوندی کو زما یارا او ځکه امې په دا قسم اشعار او قنداري صافي دي ټول پټکي پخکر کړي او مسعود دي کړي رامداد د غاړې هار او نر سړي باندې به نر سړی کړي فخر او خفه کېږي به پې هسې کوټ بنګار او زه خو تل پر تاریخونه را وباسمه او حقیقت مې درته واړه کو اظهار او رامداد خان د ظریف خان د حجرې مخکې او د غزن په خوا کې خښ دی بوره یار او نوم زما علي حیدر په اصل دروند یمه او د رزیل سړي بایم د سترګو خار او د شاعر قدر کوي د زمانه کې او ناس به هم د بادشاهانو په دربار راشه واره د زرګري بیبي جنګ او بیبي جنګ او چې پرونو خویندې داسې کوي ننګ او د هر چند پالیسي ملک وادوا دغه کور کو جنت په دې شو تنګو او هر ورځ بجړې دا په ګوټ دننه زیاتې دی غم درونو درنګ پرنګ او ایلام خان به د هر چن کلي ته روزو او تراته بعد هیڅ چا نه نکړي څنګ او دی به هر وخت یې د قاتل درورو او بلې د بای د ډېره سوخته اور نو یوه ورځ یې د زرګري بیبي جنګ شو په ګاون کې ورته وشو دا پیغوره تلاش کړم د دنیا په مخ ګرځېږي نو ځوانان دي تربورانو کړل په بوره چې زرګري دا آواز په غوږو اورېده په غوږو اورېده رنګ یې زل شو شونډې وچې شوې بلپوره او په دې ننګ یې مسعود کړه راوچت صاحبو هم ورسره یو که مصلحت او را بهر شولې زړې زنګوالې تورې او ایلام خان پسې روان شو لوی طاقت نو هغه وخت یاغستان علي حیدره او لا پې نه و د انګریزو حکومت نو ایلام خان په دغه جنګ کې شو راګیر او مسعود صاحبتې وړ شو چاپېر او ګزارونه پې کېدل د هر طرف نه او بې طاقته شو اخر زخمي شو ډېر او دغه وخت کې ورله خور د رامداد راله نو ورسره په لاس چاړه واکه شمشیر ایلام خان ورته ویل واوره زرګرې او زه هم ما د رامداد په شان شعر او هسې مړ یم مړی مه وهه په توره
او زور د زمان بیرتا وکړه پیرو نوم د ښځې په ما خدای را پورې مکه نارینه و که حلال کړم خیر دی خیر او د اعلام په دې خبرو کې لوی راز دی څه پوهېږي پې کم عقل د بنیر او دا خبره چې زرګرې واورېدله او دغه سوال یې د دشمن نه کړلو هیر میرو خیل سره رستو شوه روانه ډېر علم شو دغه ورځ د ځمکې ګیرو اعلامي هم ورکړو په دغه ورځینو او چې نیټه شي مقرر نشته دی ویره یو دوه نه و چې یې یاد علي درکړمه پکې وطن زخمیان شو د ورتېره په هر چن کې اوسېده بیبي زرګره په هر چن کې اوسېده بیبي زرګره زنانو کې دا ډېره بهادره او د دې عمر و قریب و شلي کاله او 150 کې شوه وفات د زړګي سره او دغه زنا د رامداد بدل یې واغسته که پتا و که په ما و برادره اوس د هغې زوی شته حاجي رهداد دی لا تر اوسه دی ژوندی واوره دلبره ما په دې سترګو په خپله دی لیدلی چې بې عمر وي له 100 کالو بره د هغه یو زوی شته عبدالرحمن دی ډېر قابل او نیک اخلاقه بې خطره اوس کرور مې د حاجي رامداد نظر شو وفات شوی د لال دادو دلبره د لال داد هم زوی شته خو له زلمی دی دا یې نوم د صاحبزاده په قوم کې غوره سخاوت کې د رامداد په شان چلیږي نو او مسافر ته وګی نه درومي د دره او دا هوتي د رحیم شاه صاحب دعا ده مخالف را پرېوځي د کمره د دوی نیاوه د رامداد د غزن خوره دوی په قام د ملا ګوري بختوره ملا ګوري په مهمندو کې لوی قام دی شاخې تلی د ورسک نه تر خیبره او په نرتوب کې هېڅ شک نشته یارانو یا اتفاقي دی په ټولو باندې غوره اوس زامن د صاحبزاده عبدالرحمن او شته د ځانه پکې نه لیکم خبره او د زنو رامداد مینا پې ماتېږي خدای دې دوی لري ژوندي علي حیدره چې خان رامداد دې پې ویشتنه لاس دې چینجن شاه د لستونو په دننه چې خان